احوال خلد نجدي سيل دنا وکړی پر کورنۍ د هر شهید جانان تر دې لویه نیکمرغي او خوشحالي به کومه وي چې د بمونو د اورېدلو، د بیچاره خلکو په کورونو د چاپې اچولو او د جنگ په اور د تیلو په پاشلو او دوام د خبرونو په ځای د امن، مینې او د افغاني عزت د خوندیتوب بیانونه د میډیا له لوري خپریږي. د افغان خاوره تل له جنګونو سره مخ سوې او شک نشته چې بیلابیلو قدرتونو او هیوادونو زموږ خپلواکۍ ته زیان رسولی. یو ځل شوروي اتحاد، تر هغې وروسته امریکا او د ناټو غړي هیوادونو د افغانستان ملي حاکمیت، ځمکنۍ بشپړتیا او د افغانستان استقلال او خپلواکي ګواښلې ده. د افغان ولس لپاره هغه لازمه ازادي چې د یو خپلواک هیواد لپاره اړینه وه په تیرو 20 کلونو کې محدوده سوې وه، خو نن دا محدودیت پای موندلی. د شپې تیارو د افغان لمنې خپل تور پړونه یې ټول کړی او سپین سبا یې پر ځای وړانګې اچولي. نن افغانان په داسې فضا کې ژوند کوي چې نه ټک شته او نه د باروتو بوی، نه پاټک شته او نه زورګویي، نه لنډغري شته او نه لوچکي، نه ترور شته او نه تهدید. نن الحمدلله زمون کور، کلی او ښار کې امنیت دی. د ښار او کلي ترمنځ واټن له منځه تللی. د ښار سړی کلي او د کلي سړي ښار ته میلمه ځي. اوس مو بچي د چاپې او تیارې له ډاره تر سهاره په ویښه نه تیروي. اوس خړ پړ پښتانه چې کله ښار ته ځي نو لنګوټه په کڅوړه کې نه اچوي، بلکې د خیال او غرور ډکه شمله پر سر ګرځوي. په همدې اساس مو د مستنداتو په دې لړۍ کې د پکتیکا ولایت ارګون ولسوالۍ ته سفر کړی او د امریکایي بشردوستۍ او د هغوی له ظلمونو مو پرده پورته کړې، چیرته چې 20 کاله بشردوستې ناټو او د هغوی ګوډاګیانو داسې ظلمونه کړي چې ژبه یې په ویلو، غوږونه یې په اورېدلو او قلم یې له لیکلو عاجز دی. دا کلی د 2 غرونو په منځ کې پروت دی. ورځو له خلکو سره خبرې کوو چې دلته بشرپالو کوم بشر ضد جنایتونه کړي. کیسه خو داسې وه چې په 20 کلن دوران کې دلته ډېرې قسمه پیښې وشولې، خو د بېلګې په توګه باندې یوه پیښه دغه وه چې دغه کور وینئ، خو دغه کور کې یو مریض و، د مرګي پریان په نام باندې مرګي پریان یې لرل، خو دغې ته د خپلوان راغلي وو. نو بالاخره د شپې 1 بجه وه، چورلکه هلته پورته ناستې وې، د هغه نه راغلي وې چپی دلته وول. انګریزان شاوخوا تر د کور باندې چاپېره اوس د کوم نفر وو مریض سره ناست وو، نو په د کور باندې چپه ووله. بالاخره اخر یې ورننوتلې بمو ته وروختل دغه انګریزان. د کوم نفر چې نن مریض سره ناست و، د مریض نفر یې وتړل، اول یې وتړل، بیا یې په مرمیو باندې ووژل، یا نه وروسته یې بیا ور واچوه. بیا د دغه نه راکوز شول. هغه ځای وینې په یغه ځای کې یو سپین ږیری و، د باغ تلماست و، یو یې هلته شهید کا، یو دلته د پټیو پڼه کوله او اوبه یې لګولې، دلته یې بل شهید کا، یو بل مولوي صاحب ورته کوز و په لګاډ باندې او داسې کوم، یو یې هلته شهید کا. خو دلته داسې حالات تېره شوه، داسې جریان تېر شه چې په اور باندې یوسې ځلې خپلوانو ته پته نه لګېده چې دا څوک دی، دا څوک دی، کوم یې سوی دی، کوم یې بګرام ته وړی دی. بالاخره سبا مزدګار ته پته ولګېدله چې دا پلنکي جسد دی. چې دغه نه راکوز شول، دغه یې دغه مخامخ ځای په دغه کې سپین ږیری و، الماس و، په خوب باندې ویده و، بیخي چپې ته ور خبر نه وه. خو انګریزانو د خپل د وحشت د وجې نه هغه د دغه ځای نه پایر ورکړه، هلته په بستره کې شهید که، بیخي د بسترې نه یې ساره نه ده رچې کړی.
نو ماشومان وړه وړکي جنکۍ ګای چې سهار شه چې کله دی ور واچوه نو موږ دغه ور مړوه په دغه ځای کې دا کوټو باندې چې کله ور ولګېده دا ور موږ مړوه بیا هم پر سپیکرو کې اعلان وکړه ور نه مړېده دومره تیز ور وه دغه انډیوال کلي به دغه نه مرسته وغوښتله بالاخره چې ور مې مړ کړ چې ننه ورننوته کوټې ته خالي 4-5 نفر جسدونه وپېژندل نه شول تک تر سکوره وو مندان صاحب که په ظلمونو یا متل نه کوي چې حساب یې درته وبیم حساب خو بیخي حد نه وتلی دی ځکه چې نه لیکل کېږي او وخت تېر شي خو هغه موقع بیا سړي ته په لاس نه ورځي ظلمونه خو څه کوي چې دا اوس دی دغه مشر بیان درته وکړم ما یوان ژور یوه وندیار چې دغه ملي اردو دلته طالبانو ډزونه په وکړل طالبان راغلل زنه یغه اونه وشړل په کور کې لګېدلې دا تاسو سره د میز د وطن د مشران غونډې پښتنه ارسه وکړه یغه اون را وشړل یوه من ژور ولګېده یوه مې وندیار ولګېدله عامه باین ولاړې شهیدان شوي ځټه چپا حکومت را باندې وچوله یو بچی مې هلته توت و پغه کې 21 روژې 23 وه بله هلته د توتانو زغلای و میز د بوټي داسې ګڼ کرلي وي پغه کې ناست و په د ورور سیاد سر وکړه بنګن نه یې وویشت دغه دریام بچی مې هغه یلا ته په ګلو راته وویشت د دوی دلته شهیدان کړل یو ورور مې په کور کې راته وویشت په دغه ځای باندې وویشت په ما نه مشر و روژدې په 23 باندې هغه و چې 2 کاله بعد د بله روژه راتلله په 23 باندې د 2 بچیان د یو ورور دا بیل راته وویشتل یو مې دغه نه مخکې اکا ځای و پغه کې ژوه کې هلته په فرامو بنده دی چې هغه په نیمکامین هلته قوا وه هلته یې ګاډۍ وه ورسره دا نور شهیدان یې راخیستي وو هغه یې هلته ته وویشت که په ظلمونو ویایې د حد نه وتلې خبره ده خو میز د خدای هغه لوری پوخه شي کو په دغه پورې کلي کې لاس 15 کسه یورې شهیدان کړل شاید د مولوي صاحب په وخت کې خو په مقابل د دای په چانس کې زنه لره و بیا څټه ورخلای ورکړ تلای وری به وځل داسې وکړای وته چې ولې داسې بټه سیدله بیا د کور ور واخست بیا یې سورې ولې دلته چپا چولې وخا سړی په ځان پر یریان و چې اوس میږي کور نه شو وته لیټ موشن نشه بل ولای ولا کده جماعت میږ خپل منځ ته راتلای شو ایته شي دوره چې د فمیز باندې د پاس دلته چې میږي په ساتولو دی د خدای بیا را سات نر وکړو دغه به میز چې بجلی بالا کړه په میز باندې په مخې راکټو مزایلو ډزونه وکړه به دغه کلي ته چې میز وتللو چا مو غوښر ویستلی بوی یې کړی و غونډ سوي وو یو کس نه و 2 کسه نه وو دا مو ولسوالي ته رسولي دي سوي غوښه مو واروړلې پر کورنۍ د هر شهید جنت پښتنه وکړئ چې سي څښتن د کمالا تو او اتل د تاریخ چې سي څښتن د کمالا په دې وطن نو کورو کې اندازن موږ 14 شهیدان لرو بیا په الحال یو خو اول د موږ په کور باندې چې کومه صحنه وا مشکله سخته صحنه هغه د موږ په کور باندې وا خو دا داس حالات چې موږ سره مریض و یو مرګي پیرونی وو بیا موږ په وخت کې د کوم د کور مشرون چې دا بهار وو په دوی نه وو بیا د خپلونو ترجمه شوی وګان جو 12 نه پاره څو په 12 نه پاره کې چې کله د چپا پرې وته بیا ځن وروته خو د تاګ لیار نه ځکه چې بنګنه وي مقصد هلیکاپټر وو تیورې وي هر څه سپره ګرځیدل چې ګرځیدل بیا موږ د وټو کلیار نه موږ مکمل مخاسره کوي سوري کړلو بیا د اندازن چار چوپره بدل وو په شپه په یوا بجه په یوانی بجې باندې د موږ د کور د صحنه تر داخل شو او بالکل چې د کوم مریض و د موږ شپه ورته ترول د چا شپه ورته ترول د ترزای و د ترزای پورې د سعودي عرب غامي سفر و سعودي عرب نه راغلی و 15 راځي کېدلې نو دغه ترزي ته شپه ترول د ترزای بیمار و نو د انګريزانو چپاور باندې وچوله اول یې وویست وای توړه په کوټه کې نه سره د سلور ملګری نور بیا په مرمۍ باندې وژل بیا یې بیرته ورغه کوټې ته ور واچول دلته بل سپینګره و بوډا و دغه پوکز پټي په نکواله او به لګولې دغه هم په مرمۍ باندې وژل بل مولوی سی و د کوز پلګړ کې سهار المون کو او داسې کوم هغه هم په دغه شپه باندې دغه اته شهیدانی په دیواش په باندې د موږ د کلینه وکړم دوی خو اوبا کړ د حریات ګلشن په خپلو وینو اول چې
چې دغه افغانستان وته دا هغه روغړل امریکایان په پولیس باندې دا ظلم شروع و چې دوی په دوی په چې ګرځېدو په دا بندیز ول ماشوم نابورې بیا وته نه شو او کوم وته موږ وته خطر و بشي بیا ژوندې تمام موږ نه لرله چې موږ به کور وته په دغه ځای باندې موږ په دغه باندې جنګ شروع شو دا 12 زوی چې په دغه ور بدل شي په دغه غر باندې ونه نفر یو زوی شهیدان کړ بیا دا چې چاپی واچولې بازار نه راغلل دا خلک چې بازار نه راغلل دا سړي دلته په چړو کې موږ نه غلي کړل کاپټ مو کړل بیا دا راغلل موټر راوستل دا سړي لاندې راغړ دغه څه او جمعه کې چا وا په چا کې نه وا په څوک شي وي څوک سره کې ډرون حمله په وکړه به دا په لاره شګه کې شهیدون وو د شهیدون وخستل موږ د غوند د قوم مشرون د کلی مشرون دا غوړ څلورو شپه به غونډه په پیل کې ټیکې توګه کړه چې چا یې راشنو به یا چا کې لګي دا چې دا مړي موږ ورته واپسې روکو خو دا مړي موږ ته نه راکول چا غوښې موږ سره ټولې کړې په پیزایو کې په ګوڼیو کې دا مړي موږ دغه پوره کلي ورته راوړل د ماګړ کلي څنګه دا موږ د غوښې سره تسلیم کړې دومره بد حالات وه دلته چا په واچوله چې دغه مړي به موږ تاسې نه منو چې دا موږ تاسې ځای ورور نه دی په دا چې خو موږ نه نورو تباه خلخونې تباه کوي دلته چا په واچوله چې دغه مړي به موږ تاسې نه منو چې دا موږ تاسې ځای ورور نه دی په دا چې خو موږ نه نورو تباه خلخونې تباه کوي دا موږ دا ټینګه سره وکړه چې دا به موږ نه منو باره یې بوتلو شی ووالو شی ودربولو داسې مشران یې ووالو موږ مشرون هغه کې پوسټ باندې کړو دلته چا په چا داړې ماته کړلې غاښونه په چا یې سرونه مات کړل نه د موږ خپل سرونه مات کړل او دغه هغه د سړي چې راوړل خو داسې راوړل چې پېژندل نه شول په شپه کې چې دا پلانی دی دا پلانی دی داسې موږ کور ته ورغلل چې تسلي دپاره احوالي وا خلای د نږدې ځای لیدنه وکړئ پر کورنۍ د هر شهید او غونو کې ما چاولي وو ولا کول سوال دروازه په تیر حکومت کې خلاصه کړی وی چې دا خوش نه دا چا پاره غلی دا په دغه ځنه ناته چې ول سوال یې بیا څنګه ول سوال یې چې ته ځان نه خبره وی چې خوش نه شپه دا په دغه وکیل کې بلاس 15 کسا څوک په باغو کې میز د معنی نه دي تر دې پرته و څوک د انګورو باغونه و تر د غریبان په خپل کټو کې ولا راته وشتل او خدای کا سان د په ګلاب ګل ډیر ودر دیدم دستر بچای می چکم ګلاب ګل دی بالا او درس په ویلې یا علي په چې شي ډیر درته یادې په ګلاب ګل هغه غونډه اخلاق راته یادې کله چې به تر کلام د چې د وطن غونډې ډالر ډاک شي چې خان نه راکړي په ګلاب ګل سي به کله ته ولیدلې څومره به خوشاله او ته به د په لیدو څومره خوشاله وي زه داسې چې دې چې ماته شکنځه کولې زه پکې بند خوشاله وم خو شکنځه سړی نه و خدای دې پرونه لانکو امين امين خدای دې بیا موږ له دغه سي حالات وړ زمانه راته پاتې دي یتیمان ما ته پاتې دي وکړئ پر کورنۍ د هر شهید جانان پښتنه وکړئ د چا د په د کلیو کې نور ډېر ناپاک شهیدان کړل په دې شکل باندې شهیدان کړل وچ په وچه جماعت چې شي داسې وویشتې چې تشی پورته نه شوه د جماعت نه به چې څوک وتلې مرمۍ یې په خلاصولې څوک چې وتای نه شول ماشومان داسې وو چې ګوبریز کې دغه چې ماشوم وه یې کلي سره په ځای کې وه یې پورې نه یې وویشت وړکې ماشومه شپږ کالان وه نور بیسو ماشومان زموږ کلي نه د نورو کلیو یې ساغ ډېر ویشتلي دي خو څوک یې پوسته نه ویشتل څوک یې شپې بمبره نه وو خو دومره سختي وه چې په مځکه باندې هېڅ ګزاره نه کېدله یو شپې ګزاره نه کېده چې مزدګار نه ورځدا په ټولو رنګونه خړ شول ستر وخت بې رنګونه چې سپېدې وچودې رنګ وتې به وینه بې راغله څوک په دوی نه شول تل کېدای شپه ورځ داسې بمبار وه خو داسې وحشیانه بمبار وه چې دا یې نه کتل
چا ګناه نه وکړه یا دی په لحاظ ګناه چا دی ګناه د هر شهید جانان پښتنه وکړي احوال وا خلد نږدې ځایلی دنا وکړي پر کورنۍ چې کله د یارنه وتل نو په خال موږ نه د څونه پاره چې و دا خو یو ول دغه څونه پاره زه په غي صحنه کې خپل موجود وم مو ته دا پته ولګیدا چې یاره د بل وتا کوته څونه پار نه بسل مو ته خو دا پته یو بل نه پار وسره دغه دونه پاره ته معلومات و نور د ټول کلی د کور ولوته معلومات نه و چې په دغه کوټه کې وشتونی دي نو به هر خلا شهیدان مروخه سره خو تور سوي دي پته نه لګي چې دې څوک موږ سترګر تړلې وي لوسنه تړلې وو خالي دومره پته ته لګیدا په د غوجو چې یاره په دغه لیاري څوک تیر کړ دغه کوټه ته نه بسال څټه وشتل وکړ وری ور واچو نور معلومات نه کېده چې دې څوک نه بسال ترګي کې ساده سي پیژنګلوي هم نه کېده نه کمال شهیدان د ستور سوي وو چې موږ اندازن یو نیمه غمټه 2 غمټه د سړی هوا ته یې شو سړی دل نه مکمل سوي وو صفای رنگونه ختم شي و شای نو داس حالات وو سګلا چې ور مرشه دغه څټه سی بس بیا هم فاتحه څه ډول واخیستله څو خبر چې دا د کوم کور ده فاتحه خداس فاتحه وا چې مقصد تر وګیا پر مستحس معلومات نه کیدا ولې چې ځن نه پاري وسره وړي و جنو سره ځن نه پاري جنو سره وړي وو چې کله یغه معلومات تر ورشه چې پلونکای دای سره دی بس یغه څټه موږ معلومات ورشه چې دای سره دی مقصد د څلور نه پر د پلونکای یغه څټه صفت خاونی ولا خو چې کله مشخول بیا د معلومات نه کیدا چې مقصد د پلونکای کور داخل خالي مې ور وړل سره چې دای پلونکای کور ولا چې جسدونه سی و پته لګیدان نستی د هر بچی د سروزنا وکړي پر کورنۍ تر دې نه لوی ظلم به بیا داس نوې شوی او نه به وشي دومره ظالم خلک و دا هسې یوه خبره ده نو مقصد تر دغه نه زیات ظلم الله دې رونه ولي خو په افغانستان باندې داسې ظالم خلک مقرر و چې دای خو به چې موږ دا کړو خو په خطه کې د مسلمانو او د مؤمنو خلکو ختمول وو افغانستان کې چې کوم دین دی د دین ختمول وو نور امن خو نه ور وستلای خطه کې چې د وړو ورکو ته مارګ ورسوه نو بیا به د امن څرګرولي دغه پورې مې صحنه یې پر پورې صحنه کې کام دې ته ونه پاره په پورې صحنه کې موږ ونه پاره دای تر بمبار لوند وروستل موږ دغه د جنخلو کلی په نوم باندې کوټه امان یا د نظم خان په کلی باندې مشهور ده بیا دغه کې چې اول وخت کې امریکایان راغلل بیا هیڅ داسې ځای نه و چې مثال کې د پټاونو ځای تا نه منشاخستلی احوال وا خلد نږدې ځایلی دنا وکړي پر کورنۍ الله ظلمونه خو ډېر وشول وسوځېدلو چپې زیاتره باندې وال شول تقریبا 40-50 سره په موږ باندې چپې ووالې شوې دومره شهیدان شوي چې بې انتهې زیات شهیدان شوي د 40 نفره شهیدان شوي بدل ماړه کلي کې دا ډېر وړوکی کلی دی د مخکې شپو کې چپې چې وې لکه د بلک واټر چې وه دغه ډېرې زیاتې چپې وې شهیدان نر ښځې غالبا زنانه شهیدان یې کړلې دا د کور منځ کې بهر ووتل شهیدان یې کړل ویې ویشتل د ډرونه یې ویشتل خو دا 2 نفره زنانه چې وې دا د هغې کور وې دا په داسې حالات کې ویشتل چې په دوپستو باندې برید وه لکه جنګ چې وه په دغه حالات کې شهیدان کړل راوړ یې راوشړو کور ته د کور کې شهیدان کړل موږ هغه وخت په کلي کې لکه مازدیګر ټیم به چې شی که نه دا وړه ماشومان زنانه ټول به د کلي نه تلل د کلي نه به ووتل چیرته تلئ والا خو داسې دغه زموږ په ټاکه یو خروټی دی خروټي هغه دی خروټي علاقه ده لکه په هغه ځای کې به چاپې نه وې امن به ولش کې امن به وه دا وړه ماشومان کوم سپین ږیري بچ وو دا به د کلي نه ټول لاړه کلی به هم تاسو پرېښود کلی به موږ خالي پرېښود ولې م پرېښود والا خو د دې علاوه چې دی به رالو ظلمونه به یې کړل مجاهد به و مجاهد به چې خلاص شو تره به په لاس ورغی تره به یې ویشته چې ورور به یې په لاس ورغی ورور به یې ویشته او دا ظلمونه یې کول د دې له امله به ټول دا کلی خالي شو څرنګه خبره وه ته راته ووایه په هغه وخت یاده چې دلته چاپه وه یه شپه انګریزان سره ولا چاپای پوچاله تا څه وخت ولیدل تاسو کور څه وخت خبر شوی چې زما پلار شهید ده امیش گایست سبق وایې اوس یه چیرته سبق وایې
بوس مدرسه دغه کلی چې تاسو ولیده مخامخ دغه کلی دغه چادر چې لیده شي د جومات سره د پاس طرف ته کور چې دغه سر د کور د کور کې مونږ د شپې 1 بجه وه نو زیاتې بنګنې راغللې شور و غړشه خو بالاخره نو چې مونږ د کور نه 3 کسان 3 علما او 2 نورو یو زوم یو شهادت ورسېده دا چې ووتو امریکایانو لیزر راکړل د کورو سرو ته ختلي وو بیا مونږ ننوتلو کور ته نو جیبو کې چا سره موبایل و کاغذونه و هغه مالته کتابونه و دغې شاته کېښودل مهمانخانه وه نو امریکایان راغلل د مونږ سترګې وتړلې لاسو خولو ته خولۍ یې سرو ته راواچولې لاسونه را ولچه کړل بهر یې د کور انګړ ته وایستلو مهمانخانې نه دوی ورننوتل دې کې 4 ځوانان یو په دې کې داسې ځوان و چې سپینې جامې په تن وې ګیره هم خیرېلې وه ځکه تازه د سعودي نه مسافر راغلی و او تقریبا 15 شپې د سفر کېدلې 2 کاله مسلسل مسافري کړې وه او 15 شپې د وادم شوي وي چې ورته راوړی و یو هغه وکې او یو بل عالم و یو بل طلب العلم و یو بل دغې کور یو ځوان و د 4 کسان د کوټې ته ننه بسلي وو لاسونه ولچک وو بیا یې په کلاکوپ مرمیو باندې سرو باندې ویښتې وو هغې نه وروسته بیا کوټې ته ور اچولی و مونږ یې راویستلو هغه خولس تا ده چې مونږ یې هلیکاپټر ته راکته کړلو زه یې تورجیل ته بګرام ته یو بل ملګری دی بوتللو او د پټیو کې 4 کسان چې هغه د ونو بغو پیری کوله یا اوبه لګولې د شپېتو او یا 15 او یا تر 80 کلو عمر کسان و سپین ږیري 4 یې هم شهادت رسولو نو بژنونکې واقع هغه وه چې د خلک ورغلي وو چې د کور اور مړ کو لیکن کله چې دوی اور مړوي نو ګوري په دې ایرو کې د کتابونه د هر څه سوځېدلي دي چې ګوري دلته پکې ننه د انسانانو وجودونه دي دلته د ابرځواک ځواکونو د قدرتونو هغه خپل ټول قدرت وزمویه او دغه سیمه کې د 20 کاله جګړه وه او تر د پایه جګړه وه دوه درې نور دلته شهیدان وکړه بیا یې کورونه وسوه کورو ته یې ور ورکړه هغه کورونه ځنې راولوېده واپ کې مړې شوې او هغه شهیدان چې وایي که کش و خو هغه کورونه پر ړنګ شو یو شهید ځینې عسکر ور ایستلی و یو الله ته وکړي مولوي د کلي مولوي چې و امام چې و هغه الله ته و په کور کې خو کله هغه په لوېدلی و د دومره سوی نه و ډېر هغه چت په لوېدلی و د کوټې چت په لوېدلی و خو دومره وحشي ناته ظلم یې وکړه دومره چې بیخي هغه د هغه نه دی برداشت والا نه دی سړي برداشت کوه حتی که چې دلته د هلیکاپټر دومره ټیټ ګرځېده چې یوې ښځې په ایج کې ماشوم و خو داسې لږ غټ شونته ماشوم و هغه غریب بېهوشه شو د ډېر هغه نه د ویرې او خوف نه او دغه د موږ خلک اکثرا به ماخوستانه مازدیګر عمله دا وخت به موږ تلو ارګون بازار ته به موږ شپه وړه یا بل ځای ته به موږ شپه وړه کلي کې به په کور کې به یو سپین ږیری پاتې کېده یو نیم سپین ږیری به پاتې کېده او ډېر ژڼې داسې و چې هغه ته به تله غره ته به وته شپه به په د ژمي کې په د سخت یخ کې په واوره کې ډېر داسې هم شوي دي چې ولا چې راچېږېده به بیا به یخ و او هغه سره یا مځکې سره ټول کال به یې په هغه کې تېراوه په غره کې د دغې وحشتونو چې افغانستان په ډېری سیمو کې خاص کر په دې جنوبي ولایتونو کې او بیا د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې لکه هلمند شوه لکه پکتیکا شوه خوست شوه پکتیا لوګر وغیره میدان وردګ ډېر وحشتونه شوي خو په د پکتیکا کې دلته د پیرګوتي سیمه کې ډېر وحشتونه شوي د ټولو یادونه خو موږ نشو کولی کوم ځای کې چې موږ تاسو ولاړ یو او د مخ ته صحنه موږ تاسو ته راځي نو د دغې ساحې نه د موږ تاسو نه دا په نیم کیلومترۍ کې دلګټ کې دلته کته یې تقریبا 6 کسان یو ځای په شهادت هغې ونه سره ورسول الحمدلله د افغانستان په مجموع کې ولس د افغانستان قهرمان ولس چې په یوه پیړۍ کې 3 لوی امپراتورۍ دوی ماتې کړلې اول وخت انګریزان بیا روسان بیا اوس وخت کې امریکو جمع نیټو بیا په خاص کر په ټول افغانستان کې الحمدلله مجاهد ولس اوس د امن نه د سوکالۍ نه د آرام ژوند نه دوی اوس لږ د آرام ژوند ساه اخیستې خوشحاله دي خاص کر راځو موږ د خپلې سیمې ته زموږ د خلک ټوله اوس د دې امارت اسلامي د راتګ سره د امن نه ډډمن دي دلته د شپې او د ورځې خپل کارونه کوي نور بخوا به دې ځای کې د پټیو ته دوی شپې نشول راتللی یو ټول افغانستان کې سرتسري سوله ده امنیت دی ورځ تر بلې د مونږ اقتصاد او د مونږ امنیت وغیره کارونه مخ په مخ باندې ځي نو د ولس ټول اوس مطمئن ده د پراختیا نور کارونه او د هیواد آبادۍ دپاره به مونږ د امارت سره په ګډه کار کوو تر څو زموږ هیواد وده وکړو مستقل شو
پر کورنۍ د هر شهید جانان پښتنه وکړئ پر کورنۍ د هر شهید جانان پښتنه وکړئ